دا د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان د څه باندې 4 لسیزو وروسته د یو مستحکم مرکزي حکومت خاوند شو او له بدخشانه تر هلمنده له هراته تر جلال آباده او له حیرتانه تر سپین بولدکه ټول ولسونه سره یو هم دي آزاد هم دي گشتوګامي هم آزاد ده او ذهنونه هم آزاد دي له چاپو له بمبار او له ډرون او له توپو هم خلاص دي دا یو مثبت بدلون ده په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی سم چې په تېرو وختو کې په څو لسیزو کې متاسفانه افغانستان د چارواکو وطن و د چارواکو وطن په دې معنی چې به د چارواکو څوک خوښ و هغه په دې وطن کې اوسېدای سوی که یې نه و خوښ هغه نه سوی اوسېدای که به چا د چارواکو تایید او ملاتړ کاوه هغه په دې وطن کې اوسېدای سوی که به یې نه کاوه هغه نه سوی اوسېدای خو زه اوس په ډاډ سره ویلی شم چې افغانستان اوس د افغانانو وطن ده که یو افغان نه بل افغان سره جوړ وي که نه وي جوړ کې تایید کوي کې نه کوي خو له خپلې خاورې له خپل وطن له خپل ټاټوبي له خپل کور له خپل پټنې څوک نشي څړلی په تېر نظام کې چې څومره مخالفین وو د اسلامي امارت هغه نن ټول په خپلو کورو ناست دي نه چا له کوره بېګانه کړي دي پیرون کړي دي نه چا له خپل پټینه سړلي دي نه چا له خپل وطن نه که څوک په خپله خوښه او په خپل شوق تللي وي یا ځي هغه د هغوی خپله فیصله ده راځو د نن ورځې متعلق څو موضوعاتو ته هغه دا ده چې څو وخت مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سکرتر راغلی و هغوی سره محترم ملا برادر اخوند د ده کاته درلودو او بیا له هغوی سره مثبت مذاکرات او مفاهمه وشوه له هغه وروسته د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت یو تفصیلي لیک ورولی و او په هغه کې د افغانستان د ولس غوښتنې تقاضاوي اړتیاوي او د امارت پالیسي په ډاګه شوې وه او د همکارۍ ژمنه پکې شوې وه خوشبختانه چې د هغو په تعقیب باندې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د $1 میلیارډ په شاوخوا کې مرسته وشوه نو کومو هیوادونو کومو سازمانونو چې دا مرستې کړي دي موږ له هغو ټولو نه مننه کوو واقعا دا یو په ځای اقدام او موږ د دې هرکلی کوو او له هرکلي سره سره آمادګي هم ښیو چې د دې مرستو په رسولو کې اړمنو ته و اسلامي امارت پوره همکاري کوي د دې پیسو په انتقال کې به د افغانستان بانک ټول سهولتونه دې ته ورکوي او هغه پوره آمادګي لري چې کومو برخو ته کومو پروژو ته کومو مرستو ته چې دا پیسې را انتقالیږي د افغانستان بانک به خدمت کوي او سهولت به برابروي او رسیدګي به کوي په دوم قدم کې اسلامي امارت کوشش کوي چې دا ډول کومکونه په شفاف ډول اړمنو کسانو ته ورسیږي او په دې برخه کې اختلاس ونشي او د غریبانو اموال ضایع نشي په دې کې اسلامي امارت پوره همکاري کړې ده او کوي له دې نه علاوه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان چونکې د تېرو 4 لسیزو جنګ ځپلی او تکالیف یې لیدلي دي وران شوی ده بمبارونه ورباندې شوي توپونه ورباندې ولیدلي او له ډول ډول مشکلاتو سره مخ شوی ده نو موږ په نورو برخو کې هم غوښتنه دا ده چې په مختلفو برخو کې باید له افغانستان سره مرستې وشي او خصوصا په هغو برخو کې چې ورته زیاته اړتیا ده دا مرستې خو په بشري برخه کې دي بشري مرستې دي خو موږ له نړیوال بانک نه
د آسیا پراختیایي بانک نه او د اسلامي پراختیایي بانک نه دا غوښتنه کوو چې په انکشافي برخه کې هم موږ سره مرستې وکړي، د هیواد سره مرستې وکړي، تر څو د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې او د شهرونو د انکشاف دهات په برخه کې او خصوصا د وچکالۍ ځپلو سره او د هغوی په سلسله کې چې کومو خلکو ته ضرر رسېدلی د اړمنو سره د مرستو په باره کې په دې برخه کې هم باید کومکونه وشي. او له دې نه علاوه په تېرو وختو کې چې کومې پروژې په کار لوېدلې وې، څه ناڅه کارونه یې شوي دي، تر یو ځایه رسېدلي دي، اوس که هغه پروژې درېږي نو هغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه وځي. هغه پاته نیمګړې پروژې هم باید یا د ادارې ترسره کړي. کومو هیوادونو، کومو بانکونو، کومو ادارو چې دلته په مختلفو برخو کې کارونه شروع کړي وو او هغه نیمګړي پاته دي، زموږ غوښتنه دا ده چې هغه هم بشپړ شي. د افغانستان اوسنی اسلامي حکومت هڅه کوي چې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي او خپلو هیوادوالو ته په خپل کور کې روزګار پیدا کړي. هغه هیوادوال چې له هیواد نه وځي یا د ځینو هیوادونو په هڅونه وځي او بیا هلته مرستې ورسره کېږي، که د هغو کمه اندازه په هیواد کې دننه ورسره وشي، هم به دوی په خپل کور کې به سیاسي او هم به یې ګټه ټول افغانستان ته ورسېږي. زموږ کوشش به دا وي چې هیواد په خپلو پښو ودرېږي، د هیواد تجارانو ته، صنعتکارانو ته او پانګوالو ته د دې زمینه مساعده شي چې هغوی په خپل هیواد کې خپل تجارت وکړي، کاروبار وکړي او هم خپله ګټه وکړي او هم ټولو هیوادوالو ته خیر او ګټه ورسوي. له نیکه مرغه چې په امنیتي برخه کې وضعیت فوق العاده ښه شوی ده، هغه که د هوایي ترانسپورټ وي، که د زمینه مساعده ده، هرې خواته هم کومکونه رسېدای شي، هم پروژې تطبیقېدای شي او هم آزاد گشت و گام کېدای شي. زموږ به کوشش دا وي چې له هیواد نه بهر ته تللي مهاجرین هغه هم بیرته هیواد ته راسي او په هیواد کې بې ځایه سوي کډوال هم چې تر ډېره حده الحمدلله ځای په ځای شو، څه مشکلات چې په مخ کې وو هغه اوس له منځه تللي دي. پاته کسان که چېرته وي هغه هم په اول قدم کې خپلو کورو ته ولاړ شي او کورو ته په تګ کې ورسره مرسته وشي او ښه زمینه ورته مساعده شي. له نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې بشري مرستې، د هیواد بیا رغونه، له ولس سره مرستې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د وچکالۍ سره د مقابلې په برخه کې، دا مرستې باید په سیاسی مسائل پوری ونه تړي. از تمام کشورهای جهان تقاضا داریم که در بخش تعلیم، صحت، مهاجرین و مقابله و مبارزه با خشکسالی که مردم با او روبرو است در این باره کمک‌های خود داشته باشه و مسائل بشری با مسائل سیاسی یکجای نکند. اگر میکند یہ خلاف قوانین حقوق بشر است. مردم افغانستان واقعا نیاز دارد که همراهش همکاری شود و کشور عزیز که فعلا از مشکلات آزاد شده، خلاص شده و یک مستحکم حکومت اسلامی داره و در هیچ کدام ولایت و ولسوالی جنگ و برخورد وجود نداره و به هیچ کس از هموطنان عزیز و هم از کسانی که قانونا به افغانستان می آید با پاسپورت و با ویزا می آید به هیچ کس هیچ نوع خطر متوجه نیست. پس هر کس می تانه که در هر بخش کار و خدمت خود را انجام کنه. در این باره امارت اسلامی افغانستان زمینه مساعد می کنه و کمکی که بیش از $1 میلیارد در کنفرانس جنیوا شده
ما از اونها تشکر میکنیم و خواهانیم که همینطور کمک ها دوام پیدا کنه تا که با مردم افغانستان هم کمک شود و اینجا که ثبات و امنیت و یک تحول مثبت آمده با این هم کمک شود که هنوز هم این محکم و پخته تر شود. د مو غوښتنه دا ده چې د مثال په ډول زه تاسو ته مثال وایم. د امریکا د متحده ایالاتو وروستي ځواکونه چې د کابل له هوایي ډګر نه وتل، نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمینه یې مساعده کړه او له دوی سره یې په هغه کړو ژمنو وفا وکړه چې دوی ته لاره ورکړي او دوی په ښه طریقه سره ووځي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس په شتمنۍ باندې بندیز ولګاوه، هغه یې کنګل کړه. د موږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لویه حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي. موږ له نړیوالو سره مثبت اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده چې افغانانو باندې دې مزید فشار نه راوړي. د فشار پالیسي 20 کاله نتیجه نه ده ورکړې، له دې بعد یې هم نشي ورکولی. باید کوشش وکړو چې مثبت لوري ته ولاړ شو، د ډیپلوماسۍ او د اقتصادي اړیکو لاره خپله کړو او د افغانستان ثبات، په افغانستان کې امنیت، د افغانستان قراري، دا د